السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. this یعنی دا واحد د یو شي لپاره مونږ this استعمالوو. مثال I like this pen. زما دا قلم خوښ دی. زما دا قلم خوښ دی. I like this pen. یعنی پین چې دی هغه یو دی د یو شي لپاره مونږ this استعمالوو. these یعنی دا د جمع شیانو لپاره. مثال هغه یو قلم دی. these یعنی ډیر د جمع شیانو لپاره مونږ these استعمالوو. I like these pens. زه دا قلمونه خوښوم. زه دا قلمونه خوښوم. I like these pens. زه دا قلمونه خوښوم. that یعنی هغه یو شی له مونږ چې څو فاصله ولري یو څه راڅخه لري د هغه لپاره مونږ that استعمالوو. I like that pen. زما هغه قلم خوښیږي. I like that pen. زما هغه قلم خوښیږي. that یعنی یو شی چې له مونږ چې څو فاصله ولري لکه I like that pen. دا قلم چې ده له ما څخه یو څو فاصله لري لږ راڅخه لرې ده نو د دې لپاره مونږ that استعمالوو. I like that pen. زما دا قلم خوښیږي. those هغه جمع شیانو لپاره استعمالیږي. مثال یو شی له مونږ څخه ډېر زیاته فاصله لري یو څه راڅخه لرې ده بیا د هغه لپاره مونږ هلته ډېر شیان پراته دي. مثال یو قلم نو جمع قلمونو لپاره مونږ those استعمالوو. مثال I like those pens. زما هغه قلمونه خوښیږي. I like those pens. I like those pens. زما هغه قلمونه خوښیږي. یعنی ډیر دی له یو څخه زیات دی کوم شی زیات سو او له تا څخه یې فاصله پیدا کړي هغو لپاره مونږ those استعمالوو. I like those pens. زما هغه قلمونه خوښیږي. دوستانو دا و زموږ ستاسو درس. کوم چیرې دا ویډیو خوښه شوله چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ.